سلامونه د قدر وړ لیدونکیو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن یوټیوب چینل مینوالو خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. قدرمنو لیدونکیو زموږ نننۍ ویډیو د یوټیوب په اړه ده. په نننۍ ویډیو کې موضوع په همدې ډول ده چې یوټیوب په 1000 ویوز باندې یعنې په 1000 کتونکو باندې څومره پیسې ورکوي. نو همدا پوښتنه له اکثره ملګرو سره وه، د دوی سره به همدا پوښتنه ګرځېده. نو په نننۍ ویډیو کې ستاسو د همدې پوښتنې ځواب وایو. تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ او د سکیپ هڅه مه کوئ. نو قدرمنو لیدونکیو اوس فرا شو همدې موضوع ته چې یوټیوب په 1000 ویوز باندې یعنې که ستاسو یوټیوب چینل ته 1000 کتونکي رادرومي، 1000 کسان ستاسو ویډیوګانې ګوري، څومره پیسې او څومره عاید به یوټیوب تاسو ته درکړي. ښه، نو همدغه عاید چې دی قدرمنو لیدونکیو دا بیا په همدې ډول دی چې دا بیا په جغرافیایي موقعیت پورې اړه لري، یعنې په هیوادونو پورې اړه لري. د هر هیواد ځان ته خپل ریټ دی. که یو څوک رادرومي له پاکستان څخه ستاسو ویډیوګانې ګوري یا څوک رادرومي له افغانستان څخه، دا هر یو جدا جدا ریټ لري. یا له پرمختللي هیوادونو څخه لکه امریکا، استرالیا، انګلستان، داسې نوره آسیایي هیوادونه به وښیم لکه سعودیه، امارات، هندوستان، داسې نوره. یعنې د هر هیواد نرخ توپیر لري. که ستا ویډیو ته 1000 کسان راشي له پاکستان څخه، کیدای شي امکان د ولري چې تا ته د $0.5 څخه تر $1 پورې عاید درکړي، یعنې په 1000 کسانو. که یو څوک بیا له هندوستان څخه ستا ویډیو ته راشي 1000 کسان، امکان د ولري چې له $1 څخه تر $2 پورې تا ته عاید درکړي. او که څوک له سعودیه څخه ستا ویډیو ته رادرومي، امکان د ولري چې تر $1.5 څخه تر $5 پورې تا ته عاید درکړي. که بیا یو څوک له امریکا څخه ستا ویډیو ته راځي، یعنې 1000 کسان وښیم، امکان د ولري چې له $5 څخه تر 100 یا تر $500 پورې هم تا ته عاید درکړي. همداسې که د استرالیا څخه څوک رادرومي، امکان د ولري چې د $8 څخه تر $10 پورې هم تا ته عاید درکړي. یعنې هیوادونه فرق لري. که کوم پرمختللي هیوادونو څخه څوک رادرومي، ستاسو ویډیو ګوري، ستاسو ته پیسې ډېرې راځي. که بیا مثال د ټیټې درجې هیوادونو څخه لکه پاکستان، افغانستان یا سریلانکا یا بنګلادیش له همدې څخه څوک رادرومي، بیا ستاسو ته پیسې کمې درکوي. د افغانستان په باره کې به ووایم، هغه چینلونه چې د پښتو وي، په پښتو ژبه خدمات وړاندې کوي، هغه کتونکي اکثره د افغانستان او پاکستان نه لري. خو بیا هم په خاص ډول د افغانستان نه یوټیوب تاسو ته یوه پیسه هم نه درکوي، یعنې یو سنټ عاید هم نه درکول کیږي د افغانستان څخه، ځکه چې په افغانستان کې په ویډیوګانو باندې اعلانات نه خلاصیږي، اعلانات نه اوپن کیږي. نو چې اعلانات اوپن نشي په یوټیوب نه، تاسو ته یوټیوب پیسې بغیر له اعلاناتو نه درکوي. بعضې ملګري به وایي چې په افغانستان کې خو زه ویډیو ګورم خو ماته خو اعلانات شو کیږي. اب ستا وي پي این فعال کړی وي، که کله څوک وي پي این فعال کړي، بیا ستا د موبایل موقعیت یا د کمپیوټر موقعیت د بل ځای معرفي کوي چې کوم ځای تاسو وي پي این کنیکټ کړی وي. خو بغیر له وي پي اینه ستاسو چې کومه ویډیوګانې ګوري څوک، مثال له افغانستان څخه، همغه ته اعلانات نشو کیږي. چې اعلانات نشي شو، نو تاسو ته پیسې هم عاید نه درکول کیږي. په پاکستان کې بیا اعلانات شو کیږي چې څوک د پاکستان کې ویډیوګانې ګوري، خو په اعلاناتو باندې دومره زیات عاید نه وي، ځکه هلته دومره په لوړه سطحه اعلانات نه شو کیږي. همغه د پاکستان تجارت مطابق اعلانات شو کیږي. همداسې بیا په لوړو هیوادونو کې لوړ اعلانات، مثال ځکه هلته تجارت چې د انلاین بزنس ډېر په لوړه سطحه دی په خارج لویو ملکونو کې، لکه مثال امریکا، انګلستان، فرانسه، د همدې څخه بیا تاسو ته پیسې زیاتې درکول کیږي. نو امکان د ولري چې په همدې موضوع مو 100% کې سر خلاص شوی وي. نو که په آینده کې څوک یوټیوب چینل ته هم پلان لري چې دوی یوټیوب چینل جوړ کړي، یوټیوب په مخ یوسي، نو دوی به ذهن خلاص شوی وي
نو که تاسو د یوټیوب څخه هدف دغه وي چې پیسې وګټئ نو تاسو بیا په انګلیسي کنټینټ باندې کار وکړئ. انګلیسي ژبه چې دا په ټوله نړۍ کې چلیږي ځکه ستاسو ویډیوګانې بیا له پرمختللیو خارجي هیوادونو څخه کتل کیږي، ستاسو عاید به ښه وي. که بیا فقط تاسو غواړئ چې د خپل پښتنو لپاره یا خپل پښتو ژبې ته خدمت وکړئ نو بیا په پښتو ژبه کنټینټ اپلوډ کړئ، خو ستاسو عاید به د انګلیسي په پرتله کم وي خو خدمت به مو زیات کړی وي. نو همدغه د یوټیوب هغه د 1000 ویوز د 1000 کتونکو هغه وضاحت و چې څومره پیسې په 1000 کتونکو یوټیوب ورکوي. فعلا ښه وه، په خدای مې سپارلی یاست.